دا کابل کې مرکزی سیلو ده چې پر شاوخوا 100 جري په ځمکه رغول شوی. د همدې سیلو د مل یا د وړو د ژرندې چارې نن د 15 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د 21 میلیون افغانیو په ارزښت باندې پیل شوی. مسؤلین وایي چې د همدې مل یا د وړو د ژرندې د ظرفیت اندازه به په 24 ساعتونو کې د 120 څخه تر 110 ټنه پورې وي چې د همدغه وړو د تولید سره به په بازارونو کې د خلکو اړتیاوې هم پرسي. د کابل مرکزی سیلو چې په 1315 کال کې جوړه شوې د جګړو او اوږدمهاله ناخوالو له امله کلونه له فعالیت لوېدلې او زیانمنه شوې وه، خو اوس د بیارغونې له بشپړېدو وروسته یې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. د مرکزی سیلو مسؤلین وایي دغه سیلو د اماراتي شرکتونو د رهبرۍ او ملاتړ پر بنسټ یو ځل بیا فعاله شوې او دا مهال په بیلابیلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. د مسؤلینو په وینا سیلو په شاوخوا 100 جري په ځمکه کې رغول شوې او اوس هر ورځ 3 ټنه ډوډۍ تولیدوي. د دوی په خبره د سیلو اړوند ژرنده یا مل د 21 میلیون افغاني په لګښت رغول شوی او ټاکل شوی چې په 24 ساعتونو کې له 140 تر 110 ټنو پورې اوړه تولید کړي. همداراز د مسؤلینو په وینا د 15,000 ولټ برېښنا سرکټ د نښلولو چارې هم د نږدې 2.5 میلیون افغانیو په لګښت بشپړې شوې چې له امله یې د تولیدي چارو لپاره د برېښنا ستونزه هواره شوې ده. په 24 ساعته کې 125 ټنه وړه بغیر د سبوسو څخه تولید شول چې تر خپل ظرفیت لوړ و. چې د سبوسو محاسبه ورسره وسوه نو 110 ټنه تولید زموږ ژرنده هم ظرفیت لري، هم توانایي لري او لله الحمد هم په دې بخش کې موږ دا امتحان کړه او موږ ته تسلیم شو. دا ګودامونه چې مخامخ دلته دي دا ګودامونه اوس د وړو ډک دي. غونډه کې یو شمېر نورو مسؤلین هم د خپلو خبرو پر مهال ویل اماراتي شرکتونو د دې لپاره رامنځته شوي چې خلکو ته د کار زمینه او اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. مسؤلینو زیاته کړه ټاکل شوی اسلامي امارت له ازبکستان څخه 100,000 ټنه غنم وپیري څو بازار ته اوړه ارزه او د خوراکي توکو اړتیاوې تر یو بریده پرسي. په اماراتي شرکتو کې د ما درته وی چې ایجاد یې ګورې د دې لپاره دی چې خلکو ته سهولت پیدا شي. لکه نن چې دغه د سیلو مرکزی سیلو شرکت چې کوم دی دغه د دوی لپاره ګوره خلکو ته ډیر اسانتیا برابر کړي دي، خلکو ته د دې ډیر سهولت برابر شوی دی. دا به ان شاء الله په آینده کې با کیفیت اوړه او د خپل وطني غنمونه تولید شوی اوړه خلکو ته وړاندې کړي. یو بل زیری هم دا پکې چې مونږ اوس ورته لګیا یاستو ان شاء الله غنم ورته اخلو. 100,000 ټنه غنم مونږ دا اوس د ازبکستان سره په لګی چې وای خلور دي په ډیر ښه قیمت باندې ان شاء الله. او د هغه سره بیا دوی بازار ته هم خپل وړو وړاندې کوي او په بازار کې به هغه قیمتونه کنټرول وي او څوک چې غواړي چې له دې طریقې نه د وړ ترلاسه کړي ته راځي ابي څوک چې قیمت ورکړي هغه به پاتې هغه به خپل دې سره ځان برابروي. دا د ونې وړ چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ته ورته هغه کارخونه او تولیدي فابریکو یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړي چې د تیر څو لسیزو راپدې خوا یې چارې په ټپه ولاړې وي چې د یادو کارخونو او تولیدي فابریکو په فعالیت سره ګڼ شمېر بېروزګاره کسانو ته کاري فرصتونه هم برابر شوي.